د دین وروسته عیسی د جلیل د دریاب بلې غاړې ته چې د تبریه په نوم هم یادېږي لاړ. ګڼ شمېر خلک ورپسې وو ځکه چې هغوی هغه معجزې لیدلې وې چې د ناروغانو د روغولو دپاره یې ښودلې وې. عیسی یوې غونډۍ ته وخوت او هلته د خپلو شاګردانو سره کېناست. د یهودیانو د فصح د اختر ورځې نږدې وې. کله چې عیسی شاوخوا ته وکتل او ګڼ شمېر خلک یې ولیدل چې د هغه خوا ته را روان دي، نو فیلیپوس ته وویل دومره ډوډۍ به له کوم ځای نه اخلو چې دا ټول خلک یې وخوري. عیسی دا خبره د دې دپاره وکړه چې فیلیپوس امتحان کړي، ځکه چې هغه خپله پوهېده چې څه وکړي. فیلیپوس ځواب ورکړ د سپینو زرو د 200 سکو ډوډۍ به هم بس نشي چې هر یو ته لږه لږه هم ورسیږي. د هغه په شاګردانو کې یو شاګرد چې اندریاس نومېده او د شمون پطرس ورور هغه ته وویل دلته یو هلک دی، د هغه سره د اوربشو 15 ډوډۍ او 2 ماهیان شته، خو په هغو باندې به د دې دومره خلکو څه وشي؟ عیسی هغوی ته وویل خلکو ته ووایئ چې کینی. په هغه ځای کې ډېر واښه وو، نو ټول سړي چې شمېر یې 15,000 وو کېناستل. بیا عیسی ډوډۍ راواخیستلې، د خدای شکر یې ویست او هغه یې په ناستو خلکو باندې وویشلې. د ماهیانو سره هم همداسې وکړل او چا چې څومره غوښتل ورته یې ورکړل. کله چې ټول ماړه شول نو خپلو شاګردانو ته وویل د پاتې شویو ډوډیو ټوټې راټولې کړئ چې هېڅ شی درڅخه ضایع نه شي. نو شاګردانو هغه راټولې کړې او د وربشو د 15 ډوډیو د پاتې شویو ټوټو نه چې خلکو خوړلې وې 12 ټوکرۍ ډکې شوې. کله چې خلکو د عیسی د قدرت نښه ولیدله نو ویې ویل دا په رښتیا هماغه پیغمبر دی چې باید نړۍ ته راغلی وای. بیا عیسی پوه شو چې هغوی نیت لري چې راشي او هغه په زوره بوځي او پاچا یې کړي. نو هغه بیرته د غونډۍ سیمې ته لاړ چې هلته یوازې واوسیږي. کله چې ماښام شو نو د عیسی شاګردان ښکته د دریاب خوا ته لاړل، کشتۍ ته وختل او بیرته د کپرناهم خوا ته روان شول. شپه شوه او عیسی لا بیرته هغوی ته نه و راغلی. په دې وخت کې سخت باد لګېده او دریاب طوفاني شو. کله چې شاګردان نږدې 15 یا 6 کیلومتره مخکې لاړل، عیسی ولیده چې د اوبو د پاسه روان دی او د کشتۍ خواته رانږدې کیږي. نو هغوی وویرېدل. خو عیسی هغوی ته وویل زه یم، مه ویرېږئ. بیا هغوی وغوښتل چې هغه دننه کشتۍ ته راولي او سمدلاسه کشتۍ هغه ځای ته ورسېدله چې دوی ورته ورتلل. بله ورځ هغه خلک چې د دریاب په بله غاړه ولاړو ولیدل چې هلته یوازې یوه کشتۍ وه او عیسی پکې د خپلو شاګردانو سره نه و ختلی، بلکې هغوی یوازې تللي وو. بیا د تبریه د ښار څخه نورې کشتۍ هغه ځای ته راورسېدلې چې خلکو پکې هغه ډوډۍ خوړلې وه چې عیسی ورباندې د خدای شکر ویستلی و. نو کله چې خلکو ولیدل چې هلته نه عیسی و او نه شاګردان، نو هغوی په کشتۍ کې سپاره شول او د عیسی د لټولو دپاره کپرناهم ته لاړل.